بیا دا مسله چې دا ذکر چې کله ویلی کېږي نو د کم لاس په ګوتو باندې به حساب کې دلته یو څو مسلې اهمې دي اولنۍ مسله دې کې د علماو اقوال دي یو قول دا دی چې په دواړو لاسونو باندې به دا ذکر کې ولې وایي ځکه چې حدیث کې راځي چې دا ګوتې به ګوایي ورکوي نو په ښی لاس به هم دا ذکر کې او په ګس به هم دا ذکر کې دا یو قول دی دویم قول دا دی چې نه په ښی لاس به یې کې دلیل څه دی حدیث کې دا راځي چې کان نبي صلی الله علیه وسلم یعقد التسبیح بیمینه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا تسبیحات په ښی لاس ویل بل حدیث کې دا راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم به داسې اوچت کار او د پاکوالي کار او ښایسته کار دا به په ښی لاس باندې کوو او داسې کرکجن غوندې کار به په ګس لاس کوو زما خپل ځاني په دې باندې زړه مطمئن دی چې دا ذکر به په ښی لاس کېږي هر چې دا خبره ده چې دا ګوتې به ګوایي ورکوي نو خو صحیح ده خو هلته د پیغمبر صلی الله علیه وسلم فعل موږ ته راورسېدو چې هغه به په ښی لاس کوو نو دا ذکر به په ښی لاس کې بله مسله په دې ګوتو باندې چې دا ذکر کوي نو یو ګوته به یو ذکر حسابې که نه دا درې بندونه به درې حسابې نو جواب دا دی چې دې کې دا طریقه پراخه ده چې په کومه طریقې کې که ته دا پنځو ګوتو باندې پنځلس حسابې او که په پنځو ګوتو باندې ته پنځه حسابې ستا مرضي دی اوس یو سړی لګیا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله صحیح یو سړی لګیا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله چې تا ته کوم اسانه که دې بندونو باندې حسابې او که په ګوته باندې یو ګوته باندې یو ذکر حسابې نو طریقه پراخه ده انشاءالله دې کې څه سختي شریعت نه ده کړې بیا دې سره یو مسله تعلق ساتي هغه ده چې په تسبو باندې ذکر کول څنګه دي او نن سبا هغه مشینان راوتي دي ګوتې ته به اچولی یو په دې باندې ذکر څنګه دی نو الجواب تسبیح یا دغه مشین دا د ضرورت په وخت کې جواز لري ضرورت څه ته وایي چې یو سړی سپین ګیری او د هغه نه حساب ګډوډ کېږي نو هغه که تسبیح استعمالوي یا دغه مشین استعمالوي څه خبره نه ده دویم یو سړی دی سپین ګیری نه دی خو ذهني کمزوری وایي چې زما ورته ضرورت دی نو صحیح دی بیا دې کې څه حرج نشي دی استعمالولی شي د دې نه علاوه د دې استعمال بدعت دی بدعت دی د تسبو استعمالول ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم دې استعمال کړي په ګوتو باندې ذکر کوو دا ګوتې ګوایي ورکوي د قیامت په ورځ وایي چې موږ نه حساب غلطېږي نو خود به هغه حساب تا نه غلطېږي کوم چې بدعي حسابات دي لکه اوس زموږ په ملکونو کې وظیفه ورکوي وایي 1,00,000 پیرې به سبحان الله وایي دا حساب به لازم تا نه غلطېږي او خود به غلطېږي ځکه چې دا ذکر نشته په شریعت کې دا کوم ذکر چې یادې دا په شریعت کې دا نشته نو ځکه دنه خطا کېږي شریعت کې محدود ذکر زیات نه زیات څو راغلی دی سل او لا محدود چې څومره کې کوم سړی به دا وایي چې وګوره یاره ده وایي چې ذکر ډېر مه کوئ نه چې کوم سړی وایي چې ته به دا ذکر 1000 پیرې کې او کوم سړی چې دا وایي چې نه چې څومره کې د سلو نه بره کم یو تا ته اجازت د ډېرو درکو دا محدودي چې نه کو د اجازه ډېر درکو که نه نو دغه اذکار د وظیفې چې زموږ په دې ملکونو کې ورکوي چې 1,00,000 پیرې او 10,000 پیرې او 1000 پیرې د هغې دپاره بیا دغه مشینانو ته ضرورت دی نو د تسبیح د مشینان د دې استعمال نه دی پکار بله خبره دا ده په دې تسبو کې او په دې مشین کې ریاکاري دننه راځي
دا تسبیح به لاس کې نیولي او اکثر به پکې تا سره خبرې کوي هغه به اړوي پته نه چې دې ټیم کې دی څه وایي او دا مشین چې راوتی دی دا به داسې د ګوتې ته اچولی او دا ټولو ته یې ښایي چې یعنې زه لګیا یم زه څه کوم زه ذکر کوم او که په ګوتو باندې کښې نو دا عمل ته پټ کولی شي ریاکارۍ نه صفا عمل شو نو د تسبو نه او د دې مشینانو نه ځان لرې ساتئ وخیر الهدي هدي محمد صلی الله علیه وسلم او په لارو کې ښایسته لاره هغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاره ده ورسېدې په دې مسله وکړه